سهار کې یو ممثل د مسکینانو په نوم راغلي زکاتونه او خیراتونه خپل کور ته وړي. ملت غږ راډیو ته د یوې مېرمنې په ګډون 4 کسانو مراجعه کړې او د عبدالبصیر بن نپال په نوم پر یوه ممثل ادعا کوي چې دوی هر یوه ته یې د کامرې مخ ته 2,500 امریکایي ډالر مرسته ورکړې، خو تر ویډیو وروسته یې بیرته ځینې اخیستې دي. د راغلو کسانو له ډلې څخه نور احمد وایي دوی د خدای غریب دی، اوس چې چاته مرستې لپاره ورځي هغه ورته وایي چې تاسو ته څو ځلې مرسته رسېدلې ده. نور احمد ملت غږ راډیو ته داسې وویل: سید ستا لمبر راکړه، زما لمبر چې ورکړې نوشته کړې بارول سید بیا سبا نه بل سبا راسه د شینکوڅي بابا زیارت هغه ته چې ورول ورور جانه باریا کیمرا کښېږدوله چې زه د خلکو سره ستاسو کیمرې پورته کوم، ویډیوګانې پورته کوم چې د خلکو سره کومک وکړي. سید کومک اوس روژې ته یوه ورځ پاته وه، باریا ټیپونه وکړي ورژر راسي چې راشي ما دلته کشف کړی دی. یو زرنج والا و، یو دی و چې کیمرا یې وغوړوله، باره وروره پیسې یې راکړلې 2,500 ډالر د کیمرې پر مخ باندې داسې کړی وه وروره که دغه ما سره پلانکي سړي 10,000 کومک کړي دي، دغه پلانکي نفر بیا 300 ډالر ستاسو لپاره کړي دي، 10,000 افغانۍ پلانکي سړي کړي دي. پر کلم پر ورقه یې لیکلي وو دا خچ دغه کې د هر ونه ماین یې واخیستل. نن ورځ چې موږ هغه کیمرې ته وکتله، موږ ته ډالر راکړل، ښه چې موږ شمار کړل دا کیمرې سه چې واړوله بیرته یې موږ ته دا ډالر واخیستل. دغه یې راته وویل. د نور احمد په نوم دغه غریب وایي دی د خپل حق غوښتنه کوي، هغه پیسې چې د په نوم راغلي او ویډیو کې ورکول سوي باید بیرته ورکول سي. چې راکړله اوس موږ غواړو چې خپل حق وغواړو. ورور زه هر سړي ته زه ورسم زکات راکړه، سرسایه راکړه، زما قریبان ماړه دي مګر ما سره کومکونه نه کوي، ولې زه غریب سړی یم، غریب سړی څوک نه پېژني. زه اوس مې دته ورځ وروله، بیا مې خان نومېږي زموږ انډوال دی، هغه ته مې وویل هغه ما دا خبره ورته وکړه، هغه د په دې مضمون ستا سر نه خلاصېږي ورور، دا زموږ خپل جلا پلان دی، دا خو دغه دی نو وروره بل شی نه درکړي، بس موږ د غونې کور ودان موږ دا 3,000 افغانۍ درکړې دي، بالا خوله خبره ورکړه غوټه ورکړه خوله پر پټه. دین محمد هغه څوک دی چې دته یې هم د کامرې مخ ته 2,500 ډالر ورکړي دي، خو وروسته یې بیرته ورڅخه اخیستي دي. دغه غریب وایي تر ویډیو وروسته یې د 2,500 ډالر پر ځای 3,000 افغانۍ ورکړي دي. هغه داسې وایي: رسېدلي د کوی اما چې راغله معنا کرا دا چې 2 رقمه پاکټان یې راوړله، په یو پاکټ کې هغه 2,500 ډالر واچوله، په بل پاکټ کې 3,000 افغانۍ واچوله. پر لیست باندې دا چې دوی ته د ده سره د خلکو کومکونه کړي وو، هغه یې لیکلي وه 300 ډالر یو ځای، 1,000 ډالر بل ځای او 10,000 افغانۍ بل ځای، چې نور خو نو څونه به هغه نو په خدای په خبره ده چې دا په لیست کې لیکلي وه که نه وه، خو نور بل هم وه، ډېرو خلکو مرستې ورسره کړي وې د زموږ په نامه باندې زموږ لپاره. او بس په دا کرا دا 2,500 ډالر یې په دا پاکټان کې واچوله، دا یې راته ونیول، دا رقم ته په ویډیو کې چې ما ښکاره کړم بیرته چې د ویډیو چې باندې مو وکړه د ویډیو بعد یې بیرته راکړي. بس په دغه راښکاره کړه، دا خبرې یې وکړلې او دغه موږ د خلکو سره موږ سره مرسته کړې ده. دغه تاسو ته د دې کور ودان نور کور ودان چې موږ تاسو ته راورسولې دا 2,500 ډالر دا موږ تاسو سره کومک وکړي، دغه یې راکړلې. بالا تاسو کور ودانې اوس موږ کور ودان مننه ډېره، بس خدای ویډیو وکړه دغه ورکړلې پیسې بیرته راسوا شوله، پیسې نه ورسره راکړې، ویډیو بنده کړه، پیسې بیرته واخلې. بل خو عبدالبصیر بن نپال وایي نه غل دی او نه هم د چا بیره لري، خو غوښتنه کوي چې ملت غږ راډیو باید له دې راپوره څخه تېر سي. ښاغلي مینه پال د یوې ټلیفوني مکالمې پر مهال داسې وویل: موږ راپور پر جوړوو، د دوی څخه موږ دا ویډیو کړي دي، هغه ویډیو پورته کوو، تاسو خبرې سره وکړئ. اوله دا چې موږ ستاسې نظر غواړو چې په دې اړه ستاسې نظر څه دی، هغه ستاسې خبرګون باید موږ له ځان سره ولرو. په خپل سر د کومک او مرستې مو سره کړې ده، سر د خلاصو پیدا کړي مې دي، مثال هر څوک دی، اوس زه پېژنم چې څوک دی، هر څوک ورځ ما سره مشکل لري د خپل حال کې، دا نه دا حق لري په مرسته به د یوه کار کړي وطن دوست نه زه لرم چې د یو کار په بل باندې کار ولرو، د یو ښار خلک دی سر ما د دوی غږ راخیستی دی، دوی ادعا لري چې تا د دوی غږ راخیستی دی صحیح دی. موږ ستا نظر غواړو، که نظر نه راکړو موږ ټلیفون خپروای سو. زه وایم سر د خلاص وطن دا چې موږ او تاسو نمک سره خوړلی دی، دا خبره او دا راپور نمک فرق سره کوي. نپال صاحب دا راپور نمک فرق سره کوي، دا راپور دی په دې کې نمک نه ځایږي. د دوی غږ مو راخیستی دی، غږ راکوئ که موږ راپور خپور کړو، نور تاسې خوښه ده. ګوره تا ته زه څه وایم، که د راپور خبره سي راپور خو بېخاره اوس درته اجازه ده وایي چې نه غل یم نه د باچا سره ګوره وروره ښار په همدغسې کسانو باندې ډک چې څوک یې مثال سره کار کوي، څوک سره کار کوي. زه صحیح دی، موږ خپل غبرګون ترلاسه کوي. نپال څه ته وایي چې راپور اوس یې خپره کړه، کارمل خپره ده اوس یې خپور. د یادونې وړ ده چې د مینهپال په نوم همدې کس ګواښ کړی که دا راپور خپور سي دی به غچ واخلي او د هر ډول تور پورې کولو هڅه به وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې کندهار کې داسې پېښه کېږي.
بلکې تر دې مخکې یوه مدني فعال له یو مسجد سره مرسته شوي قرآن شریفونه په ارګ بازار کې پلورلي وو. د ملت غږ اداره له ټولو مرسته کوونکو څخه هیله کوي چې زکات او خیرات په خپل لاس ورکړي او یا هم له کومک کېدونکي سره خپله په اړیکه کې وي.